سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. افغان ابدالي هم د سریلانکا الف لوبډلې پر وړاندې سبا ایمرجنګ اسیا جام سیالیو کې به خپله لومړۍ لوبه ترسره کوي. دغه لوبه سبا د افغانستان پر مهال ماښام 6 بجې پیلیږي. دغه لوبه په ژوندۍ او قانوني بڼه باندې پر تلویزیون باندې هم خپریږي. د افغانستان ابدالیان به بیا خپله دویمه لوبه د اکتوبر میاشتې پر 20 نیټه د بنګلادیش الف لوبډلې سره ترسره کړي او خپله دریمه وروستۍ لوبه د اکتوبر میاشتې پر 22 نیټه د هانګکانګ الف لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي. د ایمرجنګ اسیا جام سیالۍ د اکتوبر میاشتې پر 18 نیټه پیلیږي چې د همدې میاشتې تر 28 نیټې به دوام وکړي. په دغه ایمرجنګ اسیا جام سیالۍ کې اووه لوبډلې د یو بل پر وړاندې لوبیږي. افغانستان به خپله لومړۍ لوبه سبا د سریلانکا الف لوبډلې پر وړاندې ترسره کوي. تاسو هم دعاګانې کوئ چې افغان ابدالیان په دغه اسیا جام کې هم ښه وځلیږي.